بلخ ولسوالۍ کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. دا د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ ښار کې د بلخ ښاروالي له لوري د شاوخوا 2000 مثمر او غیر مثمر نیالګیو کینولو لړۍ رسما د بلخ ولسوالۍ د خواجه ابونصر پارسا علیه رحمه جومات له چارباغ څخه پیل شوه. د بلخ ولسوالۍ ښاروال قاري ابو جواد وایي د راتلونکي نوي 1402 لمریز کال لپاره د بلخ ښاروالۍ په شخصي لګښت 2000 نیالګي اخیستي چې د ښار په ټولو 15 ګذرونو کې ویشلې ترڅو سیمه تازه او سمسوره شي. نن موږ تقریبا 2000 نیال افتتاح لرو چې په بلخ په ولسوالۍ خصوصا په ګذرو کې 2000 نیال موږ ورکوو توزیع کوو. دا د خپل د ښاروالۍ د طرفه و 2000 نیال موږ خپل اخیستي دي چې په دې کې مثمر هم شته غیر مثمر هم شته. مثمر دا معنی چې توتان دي پکې، غیر مثمر لکه ناجو دي، شنګ دي و چنار دي، دغه وي دي. هر کلانتر ته موږ دا هدایت دی چې کوم ګذرو کې چې موږ توزیع د نیال لرو پروسه د نیال لرو د دې حفاظت پر هغه کلانتر باندې دی، په هغه محل باندې دی چې دا به دې ته وبه ورکوي، دا به د ماشومانو د لاسه ژغوري، دا به د حیواناتو د خولې نه ژغوري. ځکه د دوی څخه چې موږ دا نیالونه ورکو دوی نه بیا پوره تحقیق کوو، پوښتنه ترې کوو چې دا دومره 100 نیاله 200 نیال چې موږ ستا ګذر ته درکړه د دې تا څه وکړه، څومره د دې ته غرض کړه، څومره دې څه کړه، څومره دې حفاظت شو، څومره ورک شو، د دې هر وخت مو پروسه لرو، پوښتنه ترې نه کوو. په همدې حال کې د بلخ ولسوالۍ امنیه قماندان مولوي سعید د بلخ ښاروالۍ د نیالګیو کینولو د کمپاین د هرکلي سربیره وایي ټولو هیوادوالو ته لازمي ده چې د نوي پسرلي په راتګ سره یو نیالګی د سیمې د ښکلا په پار د خپل کور او کلي په شاوخوا کې کینوي. د نوي کال د رارسېدو سره سم نن تاسې وینئ چې د مسؤلینو لخوا څخه نیالونه کینول کیږي چې دا د وطن د آبادۍ او سرسبزۍ او زینت دپاره ډیر مهم رول لري او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې هر څوک اوس الحمدلله د امنیت فضا کې ژوند کوي او امنیت تأمین د دوی باید خپل د وطن د ښکلا لپاره هر وګړی هر څوک باید د نوي کال کې لازمه وګڼي په ځان باندې چې څو نهاله په خپلو ساحو کې کینی، د خاصا د سرکو غاړو کې عمومي سرکونه چې دي د دې په غاړو کې د هر څوک په خپله ساحه برابر باندې دوی باید نیالونه کینی. د بلخ امنیه قماندان زیاتوي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي ترڅو د بلخ تاریخي ځایونو کینول شویو نیالګیو ته زیان ورسوي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې یا عام المنفعه ځایو ته دوی ضرر ورسوي یا کوم ځای تخریب کی، خصوصا دغه ونې چې ډیر وخت کیږي دا د تاریخو د لحاظ ډیر عمر لري، نو د دې یوه شاخه یوه ونه هم چاته اجازه نشته چې بې ځایه قطع کړي او که قطع کړي څوک یا ضرر ورسوي نو خامخا به د امنیتي ځواکونو لخوا نه نیول کیږي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل کیږي. دغه راز د بلخ ولسوالۍ یو شمېر د ګذر وکیلانو ژمنه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د نویو نیالګیو ساتنې ته به پوره پاملرنه کوي او له خلکو یې وغوښتل چې د چاپیریال په ساتنه کې ورسره تل همکار اوسي. تاوت ماهی است که همینجا 36 کلانتر است. کلگیش شاروال سه وظیفه داده که از گذر خود حفاظت بکنه، بچه را تشویق بکنه، در هر داین دروازه که نیال شانده میشه مسئولیتش همون خانواده داره که او را آب بیته و منظم بیشانه و از اون محافظت کنه که بخیر یک ساوز کنه. باز سال به سال 6 ماه ده 6 ماه 2 ماه ده 2 ماه او داری شروالی آب میته و ساوز میکنه. ما از تمام مردم ولسوالی بلخ خواهشمند هستیم که در حساب نیال کمک بکنه، هوداری بکنه دیگه. با از مردم خواهش میکنیم که نیال میده نکنه، بچهای خود اولادای خود چی کنه. هر نیال از ماست، از همین شهر است، ما باید در شهر خود آبادیش کوشش بکنیم نه با ویرانیش. د یادونې وړ ده چې هر کال د هود په میاشت کې د نوي پسرلي په راتګ سره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښاروالۍ لخوا په زرګونه هر ډول یو نیالګی د ځان او یو نیالګی د هیواد لپاره تر چتر لاندې نیالګي کینول کیږي.